نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل امت باندې دومره شفیق او مهربان او هر وخت د دې د فاره دعاګانې غوښتې او د دیو د مغفرت او بخنه د فاره به د الله جل جلاله د وړاندې ډېر زارۍ او جړاګانې کول. هر وخت به ورسره د خپل امت غم. ځکه خو امام مسلم رحمت الله علیه په خپل کتاب کې مستقل باب قائم کړی دی، باب دعاء النبي صلی الله علیه وسلم لامته وبكائه شفقة علیهم. او د دې د لاندې یو حدیث را نقل کړی دی. راوی د حدیث حضرت عبد الله ابن عمرو ابن عاص رضی الله تعالی عنه. دا مبارک فرمای یو ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سورۃ ابراهیم هغه آیات تلاوت کو حکم کې چې د حضرت ابراهیم علیه السلام د دعا او د زارې ذکر دی. حضرت ابراهیم علیه السلام د الله تعالی نه د خپل امت د پاره داسې دعا غوښتې وه: ربي انهن اضللنا كثيرا من الناس فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم. اے زما ربا بشک دی بوتانو خو ډېر خلک گمراه کړي دي، بس چا چې زما تابعداري وکړه نو بشک هغه زما د تابعدارو نه دی، او چا چې زما نافرمانی وکړه نو بشک ته بخون کې مهرباني نو زما امت وبخه. او بیا پیغمبر علیه السلام د سورۃ مائده هغه آیات تلاوت کو حکم کې چې حضرت عیسی علیه السلام د خپل امت د پاره داسې دعا غوښتې وه: ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. اے الله کته دیو ته عذاب ورکوي نو بشک دوی ستا بندگان دي، او کته دیو ته بخنه کوي نو بشک ته غالب او د حکمت خاوند دی. کله چې سرور کائنات محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د حضرت ابراهیم علیه السلام او د حضرت عیسی علیه السلام دعا او زارۍ د خپل امت د پاره وکړه نو نبی کریم علیه السلام هم د خپل امت د بخنې د پاره دا دوه لاسونه مبارکان پورته کړه او دای دعای اوخته: اللهم امتی امتی، اے الله جل جلالک زما امت وبخه او زما امت وبخه. او رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل امت د فاره الله جل جلاله ته اوجړل. الله جل جلاله حضرت جبريل علیه السلام ته فرمایل: یا جبريل اذهب الى محمد صلی الله علیه وسلم وربك اعلم فسله ما يبكيك. اے جبريل علیه السلام محمد صلی الله علیه وسلم ته ورشه، اگر چې الله جل جلاله په دې ټول هر څه باندې عالم دی، او ته د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکا، تاسو لري وکا چې تاسو څه جړی یعنی ولې جاړي. چې کله حضرت جبريل علیه السلام راغی او د دیو نه پوښتنه وکړه، تاسو ترې وکړو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو ولې جاړي. نبی کریم علیه السلام مبارک ورته خبر ورکړ چې زه د امت په غم کې جاړم، د امت بخنه غواړم. الله جل جلاله حضرت جبريل علیه السلام ته فرمایل: یا جبريل اذهب الى محمد صلی الله علیه وسلم فقل انا سنرضيك في امتك ولا نسوءك. اے جبريل علیہ السلام ته محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته ورشه او ورته وایا چې الله جل جلاله فرمایي: بشکا زب تاسو او تاسو امت د فبارک راضی کړم، یعنی تاسو بم راضی کوم او تاسو امت بم راضی کوم او تاسو بنخ فکوم. اکثر مفسرینو د سورۃ ضحا دا آیات چې ولسوف یعطیک ربک فترضى په تشریح کې د نبی کریم علیه السلام دا حدیث را نقل کړی دی چې کله دا آیات نازل شو نو سرور کائنات محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم فرمایل: اذن لا ارضى وواحد من امتي في النار. کله خبره داسې دا زبا تر هغه وخت پورې ناراضي کېګما تر سو پورې چې زما یو امتی هم په جهنم کې وي، بلکې د ټول مسلمانانو شفاعت وکوم. د دې باندې شیخ عبدالحق محدث دهلوی رحمه الله لیکلی دی: فانظروا الى شفقة النبي صلی الله علیه وسلم على امته. وګورئ د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم شفقت ته چې په خپل امت باندې څومره مهربان و.
او بیا دا مبارک فرمای چې د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دا شفقت د خپل امت سره دومره زیاتو چې د امت غم ور سره او د امت د بخنی غم ور سره او مبارک د خپل امت د فاره الله تعالی ته سفارش کوي. نو ایدا سی بے حصہ او بے پروا انسان به هم وی چې د نبی کریم علیه السلام د خپل امت سره د شفقت خبري واوري او بیا هم د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام عاشق جوړ نشي، بلکې د هر انسان د فاره د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام سره محبت پکار دی. قدرمندو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په هر موقع باندې د خپل امت د مغفرت او د بخښنې د فاره الله جل جلاله نه دعاګانې وغوښتې دي، جړاګانې او زاریګانې کړې دي، بلکې د وفات کېدو په وخت کې ورسره هم د خپل امت غم تر دې پورې چې د قیامت په هغه سخت ورځ کې به هر سړی نفسي نفسي आवाज کوي چې الله ما ته نجات راکا، او په دې سخت وخت کې به بیا هم د نبی کریم علیه السلام سره د خپل امت غم وي او الله تعالی ته عرض کوي امتی امتی، اے الله جل جلاله کا زما امت بس کیږي او دې باندې رحم وکا، دې ته مغفرت وکا. ګوره د سرور کائنات د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په خپل امت باندې ډېر احسانات دي، بشمیر احسانات دي. ګوچړته انسانان د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه مهرباني او هغه شفقت یا مطالعه کړي یا وګوري او بیا هم د سرور کائنات د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم عاشق او محب جوړ نشي، دا ډېره کمزوري خبره وي، دا ډېر کمزوري عمل وي. الله تعالی جل جلاله دې مونږ او تاسو ته د نبی کریم علیه السلام محبت را نصیب او بل د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام هغه آمدګۍ باندې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر اتاک باندې خوشحالي کول او دغه شان میلاد مناول، د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مدح کول، د نبی کریم علیه السلام صورت سیرت خلق ته بیانول، قال الله قال الرسول صلی الله علیه وسلم بیانول. یو قسم لا دام سره عدم محبت ده، یو سړی چې د نبی کریم علیه السلام نافخانی اوري، د نبی کریم علیه السلام اوصاف اوري، څوک د زلفانو صفت کوي، څوک د لبانو صفت کوي، څوک د قد او د قامت صفت کوي، نو په دې باندې د انسانانو د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام سره محبت پیدا کیږي. رب ذوالجلال دې مونږ او تاسو ته دا طاقت را نصیب کړي چې د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک سره محبت اختیار او دا د نجات لارم ده. کوم سړی چې وایي چې زه په آخرت کې د عذاب نه خلاص شم او ما ته رب کریم عذاب را نه کړي، نو د سرور کائنات د محمد مصطفی علیه الصلاۃ والسلام مبارک سره د محبت اختیار کړي. هغه سخت چې سرور کائنات محمد مصطفی علیه الصلاۃ والسلام د اسلام د فاره د دین د فاره تیری کړی دي او بیا بالخصوص د خپل امت د فاره ډېر زاریګانې دعاګانې د مغفرت سوالات د رب کریم نه کړی دي او به هر حال د دې سره سره بیا دغه انسان را لګیږي دغه شفقت مطالعه کړي یا واوري د نبی کریم علیه السلام اخلاق مطالعه کړي د سرور کائنات محمد مصطفی علیه الصلاۃ والسلام مبارک څومره سخت تیری کړي او بیا هم دغه امت په دومره غفلت کې دی د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام سنت شاته غورځولې دي. د سرور کائنات د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک محبت پر خودلې ده.